نو که د چا په نظر کې هم کموالی او هغه که دا آیات مبارک هم په دې طریقې سره ووایي نو الله جل شانه به د هغه نظر دوباره تیز کړي. که څه نقصان پکې الله جل شانه به نقصان ختم کړي، الله به د نظر ډیر زیات تیز کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمرونو او خویندو، نن د قرآن مجید یو آیات مبارک درته ښیم او د دې آیات مبارک دومره لوی پاور دی چې د ستا په نظر کې څومره کموالی وي، الله جل شانه به د دې آیات مبارک په برکت سره دا تمام کموالی ختم کی. ستا نظر به ډیر زیات تیز شي. د بعضې ملګرو نظرونه ډیر زیات سلو شوي وي، یعنی لرې څیز چې ورته ښکاري هغه ورته داسې تت ورته ښکاري، دغه د کوم چې هغه لرې څیزونه دي تت ورته ښکاري. بعضې کسان وي یاره زما دا نظر به انتهایی کم شوی دی، څه خاص وظیفه نشته دی یا څه خاص دم نشته چې هغه راباندې راواچي. نن د قرآن مجید د آیات درته هم د دې د استعمال طریقه هم درته هم. که تاسو د قرآن مجید د دې آیات استعمال په صحیح طریقې سره وکړلو، الله جل شانه به د ستاسو په نظر کې اضافه وشي. البته یو خو به د ستاسو نظر تیز شي، دویمه خبره که په دې نظر کې د مخکې نه څه نقص او کموالی وي، الله جل شانه به هغه نقص او کموالی هم پوره کړي، یعنې ستا نظر به د دې په برکت سره تیز شي. راځي هغه آیات مبارک درته هم او دې طریقه درته ښیم. دوه طریقې درته ښیم، په دې دواړو باندې نن تاسو عمل وکړئ. یوه طریقه دا ده چې دا تاسو قرآن مجید ته زیات ګورئ. کله هم چې تاسو قرآن مجید ته ډیر ګورئ، ستاسو نظر به د دې سره تیزیږي، خو لیکن تلاوت به یې کوئ. ګوراسې لکه راخلې مه ګورئ، دې کې تلاوت لازما کوئ ښه. او بل د قرآن مجید د آیات مبارک، بسم الله الرحمن الرحیم. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. د آیات مبارک د هر منځ نه پس په دې ګوتو باندې شوب کوه، یا په دې ګوتو یا په دې ګوتو، داسې به شوب کې او دا به چې کوم دی اووه ځلې ووایې او دا بیا پر سترګو باندې سې راکاږي. که دا دوه ګوتې دا پې داسې راکاږي، بهترین دا ده چې دا دوه ګوتې پې باندې دم کې او دې وې وشلو بیا به پر سترګو باندې سې راکاږي. د هر منځ نه پس دا عمل روزانه کوه، ستا نظر به تر د همیشه دپاره تیز وي، چېرته به په دې نظر کې نقص مقص نه راځي. البته که د مخکې نه په دې کې څه نقص وي، الله جل شانه به هغه نقص هم پوره کړي او الله جل شانه به د ستا نظر تیز کړي. نو یو ډېره مزیدار وظیفه طریقه مې درته وښوله، تاسې هم کولی شئ نور ملګرو ته هم دا وظیفه او دا طریقه ښولی شئ.